لر او بر افغانانو ته د طالبانو لخوا ښه زیری. طالبانو کابینې له کندهار څخه تر کوټې او جلال آباد څخه تر پیښوره د مسافر وړونکو بسونو تګ راتګ تصویب کړ. نن سه شنبه فبروري لومړۍ یعنې سلواغې 12مه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ د کابینې غونډه کې اړوند ادارو ته لارښوونه شوې چې دغه پروسې پاتې مراحل په لنډه موده کې بشپړ کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کړې وه. په 2006 کال کې هم د جلال آباد او پیښور ترمنځ مسافر وړونکو بسونو تګ راتګ پیل کړی و، خو تر څه موده وروسته یې فعالیت بیرته ودرېده. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د بسونو د تګ راتګ موافقه شوې وه. همداشان د افغانستان پخوانیو حکومتونو پر وخت په 80مه او 80مه لسیزه کې هم د جلال آباد او پیښور ترمنځ بسونو تګ راتګ کاوه. اوس مهال له کندهار او نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر تر سپین بولدک او چمن پولې پورې د افغانستان په موټرو او له پولې څخه تر راوښتو وروسته په پاکستاني موټرو کې یاد هیواد ته سفر کوي. له جلال آباد څخه هم افغان مسافر تر تورخم پورې د افغانستان په موټرو او له پولې څخه تر راوښتو وروسته پیښور او نورو سیمو ته په پاکستاني موټرو کې سفرونه کوي.